د بلخ ملي راډیو تلویزیون امیر مولوي محمد محمدي د دغې رسنۍ په مرکز کې د مزار شریف له ښاروال حافظ عبدالرحمن همت سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د غوره اطلاع رسونې او د ښاري فعالیتونو د انعکاس په برخه کې پر لا زیاتې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ. د دې کتنې پر مهال د بلخ د ملي راډیو تلویزیون امیر د ښاروالۍ د پراختیایي پروژو او پروګرامونو په پوښښ کې د رسنیو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې د دولتي رسنیو او ښاري بنسټونو ترمنځ همکاري کولی شي خلکو ته کاره معلومات وړاندې کړي. هغه زیاته کړه د بلخ ملي راډیو تلویزیون چمتو دی چې د ښاروالۍ د خدمتونو بنسټیزو او ټولنیزو فعالیتونو ته په پراخه کچه انعکاس ورکړي. له بلې خوا د مزار شریف ښاروال هم د هیوادوالو د خبرتیا په برخه کې د رسنیو د رول د ستاینې ترڅنګ یې په کره اطلاع رسونې او د هر اړخیزې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د مزار شریف ښاروالۍ هڅه کوي څو د پراختیایي پروژو په پلي کولو، د غوره ښاري خدمتونو په وړاندې کولو او د خلکو د ستونزو په هواري سره په ښار کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي. د دې ناستې په پای کې دواړو لورو د ګډو غونډو پر دوام د بلخ د ملي راډیو تلویزیون او د مزار شریف ښاروالۍ ترمنځ پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ تر څو د ښاري پروګرامونو په اړه د معلوماتو ورکولو بهیر لا ښه ترسره شي او ښاریان د ښاروالۍ د خدمتونو او فعالیتونو په تړاو لا زیات خبر ومومي.